بیرغ دروي تحفه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي تا ته به کابل سپین بیرغ دروي تحفه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي اوس به مو د دین دښمن ته سمه لاره وښیي اوس به مو د دین دښمن ته سمه لاره وښیي چارچاپېره حامدا ومصليا اما بعد دا چې د بیان وخت نه دی او خلک په زیات تعداد کې مشرون راغلي دي انشاءالله تاسو ته خپل پیغام رسوي او خوا خبره د الله رب العزت هغه وعده رښتینې شوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا او د دې عظیمه فتح مبارکي د اسلامي امارت لخوا د افغانستان ولسونو او د خوش مشتو ته خصوصا هغه مجاهدینو ته چې یو اشکاله یې په تورو غرونو او سنګرونو کې تیر کړل او بیا خصوصا هغه مرکیو ته چې د خپل بچي د دوی په مخ کې شالګرو په شهادت ورسول ډېره د مبارکه وي خو په آخر کې یوه غوښتنه د ټولو ولسونو نه خصوصا د فرهنګي او ځوانانو نه او مدني فعالانو نه او د مسجدونو خاطبانو نه دا مسؤل دی دا مې غوښتنه ده چې موږ په ګډه باندې د افغانستان د آینده جوړولو دپاره کور وکړو نور د ذهنونو نه هغه د اشغال خاطرې وباسو او څو کومې کړۍ چې د موږ په منځ کې کورونه کې یا شروع کړي دي تخریبونه کې د هغې مخه په ټولو باندې ونیسو په آخر کې بیا تاسو ته مبارکي یم الله مو دا مبارک وګرځوي الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا قدرمنو خوشمیشتو ولسونو محترم افغانون ورونو د هر څه نه مخکې د دې عظیمې فتح مبارکي دې ته وایم دا فتح د تاسو ته مبارک وي بېګا شپه د امریکایي اشغالګرو آخري وحشي سرتیری هم د دې پوکې خاورې نه ووتو او په تېښته بریالي شول الحمدلله دا د دې ملت ویاړ ده د دې ملت افتخار ده هغه سرتیري هغه وحشي اشغالګر چې په دا چوک به روان وو مرغۍ به په هوا نه شوه تېرېدی په دې چوک به روان وو موټر نه شول تېرېدی انسانان نه شول تېرېدی موږ کورونو ته راوختل موږ یې په خپلو کورونو کې په شهادت رسولو هغه وحشي اشغالګرو سرتیری بېګا شپه آخري سرتیری د افغانستان نه ووتو او دې خاورې خپل استقلال وګټلو خپلواکي وګټله دا د دې ملت ته مبارک وي د دې ملت کونډې ته مبارک وي د دې ملت یتیمانو ته مبارک وي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد طریقنا طریقنا الجهاد الجهاد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر د دې ملت هغه استشهادي ځوانانو ته د مبارک وي چې په خپل ځان سي بارود تړلی وو بارود به په ځان پسې وتړل او خپلې غوښې به په هوا کې باد باد کړې دا د موږ ویاړ و افتخار ده هغې استشهادیانو مجاهدینو ته یایو چې ای استشهادیانو ای د موږ فدایانو موږ یې داسې د وینو سره خیانت کوونکي نه یو موږ به د داسې د وینو سره جفا ونه کړو خبردار
موږ دلته اسلامي نظام قایموو تاسې ارمانونه پوره شول څه دې پوره چې تاسې د خپلې غوښې بود کړې هغه ارمان ته موږ ورسېدو تاسې ته یې په قبرونو کې مبارکي وایو غونډې ته د خوست محترم والي محمد نبي عمري صاحب راورسېده د پر راتګ دا ناره له سره بدرګه کوي ناره تکبیر ناره تکبیر د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ العزیز هبت الله اخوندزاده صاحب د خوست والي محترم مولوي محمد نبي عمري صاحب ناره تکبیر محترم عمري صاحب رسیدلی دی د خوست ولایت محترم والي محمد نبي عمري صاحب هغه تاسو ته پیغام لري نظم مراعات کړئ السلام علیکم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله خالقنا العظيم من كان يعبد الأمريكا فإن الأمريكا قد ماتت ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعرة تكبير نعرة تكبير الله أكبر طولو مسلمانانو ورونو خصوصا افغانانو ته د دغه عظیم فتح مبارکي وایم لوی الله تعالی دې دغه عظیمه فتح او دغه عظیمه قرباني او جشن تاسو ته مبارک وګرځوي زما ورونو لاندو خبرو کې د دې لپاره چې خلکو ته تکلیف پیدا نشي مزاحمت جوړ نشي هغه لوی وحشي هغه لوی زناور او ظالم هغه د دنیا لوی بدمعاش چې افغانانو ته په ډېر یو ذلیل نظر باندې کتلي وو د لوی الله په نصرت باندې د لوی الله تعالی په هغه عظیمه نعمتونو باندې چې په موږ یې وکړل الله تعالی دړې ورکړو ذلیل یې کړو شرمنده یې کړو الله ته مو امید دی چې هغه اته اویا ملکونه تقریبا چې دوی په هغې کې په زرهاوو اډې لري الله تعالی یې د هغوی نه هم د دوی د ناپاک قدمونه ختم کړي او الله تعالی دې هغې هېوادونو ته هم ازادي ورنصیب کړي الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد القوة لله القوة لله القوة لله لا للأمريكا لله الحمد لله الشكر يا الله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم دغا عظيم زنور دغا عظيم وحشي صفة إنسان چې انسان ته د انسان په نظر نه ګوري بشر ته د بشر دوستۍ په جامه کې ضرر او ظلم رسوي یا الله نور یې هم ذلیل کړه یا الله نور یې هم تباه کړه هغه شهدا هغه قربانۍ چې په دې ځمکه د دین په خاطر ورکړل شوي دي الله تعالی دې هغه قبول کړي د هغې ورثانو ته خصوصي تبریکي وایو د شهداو ارواحو ته خصوصي تبریکي وایو الله ته مې امید دی چې نن به یتیم په خندا وي نن به کونډه په خندا وي نن به مظلوم مجاهد
مسافر طريق خنداوي لله الحمد لله الشكر الله دې وکړي چې دا قرباني وساتو الله دې وکړي چې دا وطن وساتو الله دې وکړي چې د خلکو سره ښه تعامل وکړو الله دې وکړي چې دا خلک د اسلامي امارت مکمله معنا باندې اطاعت وکړي اسلامي امارت مکمله معنا باندې د حقوق ادا کړي لوی الله ته مو امید دی چې د دنیا یو وخت شي یو اشغالګر به انشاءالله یو کافر یا مسلمان هیواد به د افغانستان په خاوره باندې ټولې خوبونه نه ویني دا مو په الله باندې عقیده ده الله فرمایي چې مجاهد زه ستا ملګری یم الله فرمایي چې مسلمان زه ستا ملګری یم الله فرمایي چې مظلومه زه ستا ملګری یم لانصرنک ولو بعد حين دا د الله وعده ده چې مظلومه ستا حکومت به خامخا کوم ولو که یو څه نعره تکبیر نعره تکبیر امارات اسلامی افغانستان بیت الله خونزاده مجاهدین افغانستان ورونو د خدای په خاطر باندې یتیمان ونه ځوروئ کونډې ونه ځوروئ عام مسلمانان ونه ځوروئ عوامو مسلمانانو تاسو ته هم پیشنهاد کوو عامو هیوادوالو تاسو ته هم پیشنهاد کوو د خدای په خاطر 20 کاله چې هر څه چا کړي دي د امارت له طرفه هغې ته عفوه شوې ده وروسته د عفو نه غلط قدم مه اوچتوئ غلط تحرکات مه کوئ غلط فیسبوکونه میډیا یې مه چلوئ الله ته مې امید دی هغه غوښتنې چې هغه شرعي وي هغه غوښتنې چې هغه منطقي وي امارت به د هغې د پوره کولو ژمنه کوي د هغې کوشش به کوي د هغې دپاره به قربانۍ ورکوي افغانستان د فرهنګ تقویې ته تعلیم ته اقتصاد ته خلکو دپاره کاروبار پیدا کولو دپاره هر څه دپاره ضرورت لري امارت دې ته آماده دی او دې ته متوجه دی خصوصا زموږ خویندې یا مثلا د نجونو یا د زنانو چې کومه طبقه ده هغوی دې مطمئن اوسېږي چې هغې ته به انشاءالله د الله تعالی په نصرت باندې د امارت د اوامرو مطابق د اسلام د دین د اوامرو مطابق د افغاني عنعناتو د تقالیدو عنعناتو مطابق به انشاءالله هغوی ته هغه حقوق رسیږي چې کوم د هغې مستحق هغوی نه د بېغمه اوسېږي د هغې د تعلیم غم به خوړل کېږي د هغوی د اقتصاد د تجارت غم به خوړل کېږي د هغوی د عزت و عفت د ناموس غم به خوړل کېږي الله دې وکړي چې دا وطن موږ مشترک جوړ کړو افغانستان مستقل وساتو د افغانستان ځمکه او هوا دې موږ په اختیار کې وي افغانستان یو وساتو افغانستان آزاد وساتو افغانستان مزین په اسلامي نظام باندې وساتو ورونو بیا عرض کوم چې اسلامي امارت د راتګ د الله شکر ادا کړئ د الله تعالی حمد ووایئ د الله نه شکرې مو وکړه الله مو بیا په بل عذاب باندې اخته کوي نعوذ بالله الله دې د هغې عذابونو نه د هغې ابتلاونه نور موږ وساتي دا د الله وعده ده چې مسلمانه ته حرکت کوه زه برکت کوم مسلمانه ته د ما د دین خدمت کوه ان تنصروا الله ینصرکم د ما د دین خدمت کوه زه به ستاسو امداد کوم زه به تاسو بېقدمه پرې کړم نو د شک د الله دین نصرت وکړو دا یو تابوت چې تاسو په مخ کې کړی دا په روغتیا د افغانستان نه یې جنازه ووته دا په روغتیا انشاءالله دومره ضریب شوی دی دومره مردار شوی دی او دومره په دنیا کې مبغوض ګرځېدلی دی چې انشاءالله بیا به هغې ته څوک مرحبا ونه وایي که چا د دوی همکاري کړې وي که دا دوی سره قرباني کړې وي د خدای په خاطر الله ته توبه وباسئ الله تواب دی د الله د توبې دروازه خلاصه ده په آینده کې د امارت ملګري شئ د امارت سره قرباني وکړئ یوه خبره کوم دې دپاره چې آینده نسل آینده خلک بیا د دې خلکو همکاري ونه کړي ګوره هغه خلک چې امارت ورته عفوه کړې وه لاړل کابل میدان هوایي ته یې سرونه ورسول خو الله تعالی
داسې یو معامله د هغوی سره وکړه چې لالاګانې په نیمه شپه وتښتېدل باباګانې وتښتېدل دوی په خوشي میدان باندې بیا تا تکلیف نعره تکبیر نعره تکبیر صبرنا 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 د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت نعره تکبیر شور ما کوئ شور ما کوئ د دغې خاورې طالب د دغې خاورې مجاهد ستا قومي سړی ستا تربور واځي مسلمان ته یې پېژنې په هغې باندې کافر غوره کړ وایي دا نعوذ بالله وحشي راغلو ما خوري خو هغې ته یې پناه وروړه والحمدلله هغې هم د ځان سره پوره ونه کړل په هغې میدان باندې یې پرېښودل بیا به هم تا ته راځي بیا به هم ستا کلي و کور ته راځي د امارت له طرفه هغوی ته بیا هم عفه ده بیا هم ورته وایو چې توبه وباسه بیا هم ورته وایو چې کفارو ته پناه مه وروړه بیا هم امارت درته څه نه وایي نور انسان شه عقل دی فکر دی دا په کار باندې واچوه دا خپل ماشومان دې مه ځوروه دا خپل زنانات دې مه ځوروه نور انسان شه نور افغان شه او نور مسلمان شه راشه د خپل وطن ته خدمت وکړه که وطن ته خدمت نه کړې دا د وطن تر سره په اروپایي او غربي ملکونو مه شرموه هلته یې مه ځوروه الله دې هدایت درته وکړي په الله مو سپارم الله تعالی مو دا ستونزه قبوله کړه دا قربانۍ مو قبوله شه یو ور بیا دې الله تعالی حمد ووایي الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جزاكم الله خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنت أهله فصل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد قدرمنو د ټول امت مسلمات د عظیم فتح مبارکي دویم نمبر کې د افغانستان خاوره دا پاکه خاوره د افغانستان ولس دا پاک ولس دی د افغانستان پاک ځمکه پاک ولس پاک قانون غواړي د قانون لپاره د دې ورځې لپاره 40 کاله شهداو قرباني ورکړي یتیمانو په دې باندې اوښکې تلې کړې کونډو په دې باندې اوښکې تلې کړې نن ټولې نړۍ ته دا ثابته شوه چې طالب دا د سولې د امر غوښتونکی کومې خبرې چې دی په میډیا باندې کړې دا ټولې دروغ ثابتې شوې او امریکا څه وشوه دا ټوله دنیا د اوري ناټو مرکز د فساد دی ناټو محل د فساد دی ناټو مرکز د ظلم دی ناټو مرکز د وحشت دی ناټو مرکز د اختلاف دی ناټو مرکز د اختلافات او د وحشت او د ظلمت دی لله الحمد د شهداو د قربانیو په توسط د الله په قوت د الله په طاقت از ظلمت او تیارې ختم نوره به د محبت ولا د ورورولۍ ولا د یووالي او د محبت زندګي به درو دا هغه ورځ ده 40 کاله د افغانستان خلکو د دې انتظار کړی دی دا هغه ورځ ده چې یتیمانو د دې انتظار کړی دی دا هغه ورځ ده چې موږ شهدا ارمانو د موږ د فدایانو ارمانو نن ورځ زموږ د شهدا ارمان پوره شو نن ورځ د موږ د یتیمانو ارمان پوره شو او نن ورځ خبره کو کله ټول شهدا ارمان پوره کوي کله ټول یتیمان ارمان پوره کوي او کله ټول د کونډو ارمان پوره کوي تاسو د امارت اسلامي هر امر ته لبیک وي واقول قولي هذا غفر الله لي السلام علیکم ورحمۃ
ورحمة الله وبركاته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. د افغانستان غیور لس و خاصتا د خوست ولایت غیور قومونو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ډیرو محترمو قدرمنو د دې ویاړمنې فتح ازادۍ او د استقلال په ویاړ تاسې غیورو مسلمانانو د خوست ولس ته زه مبارکي وایم. دغه لویه ویاړمنه فتحه او دغه لوی استقلال او دغه لویه ازادي مو مبارک شه. محترمو دغه ازادي او دغه استقلال دا فقط مونږه طالب او امارت ته نه منسوبوو، دغه د تاسو ټولو فتحه ده. امارت د تاسو ټولو کور ده. تاسو ټول په امارت کې خوندي یې مسلمانانو. مونږه زه بیا په خپل وار سره په نوبت سره د دغې لویې فتحې ویاړمنې فتحې مبارکي د هغه شهید هغه اتل شهید روح ته ویایم چې هغه په خپل نزک او په خپله مبارکه سینه باندې بمونه وتړل او د خپل ځیګر او د خپلو هډونو نه یې مرمۍ جوړې کړې او د یرغلګرو کفارو امریکایانو او د دوی حمایانو په سینو کې د خپل هډونه زري او د دوی په سینو کې ورننه بسل او د دغه جابر طاغوت نظام ته یې په خپلو هډونو سره ماتې ورکړله. بیا زه د دې ویاړمنې فتحې مبارکي هغه یتیم ته وایم چې د هغه شیرین او قدادان پلار د الله تعالی د دین په خاطر او د دې ولس او د دې وطن په خاطر په غرونو کې په راغونو کې په تکلیفونو او مصیبتونو کې جهادونه وکړل او بالاخر د الله دین دپاره خپل سر قربان کړو. یغه یتیم ته زه نن په دې مقام کې د دې ویاړمنې فتحې مبارکي وایم. بیا هغې خپلې کونډې او برې خور ته زه د دې ویاړمنې فتحې مبارکي وایم. چا چې د دې وطن په خاطر، چا چې د دین او د ولس په خاطر خپل هغه مبارک بیړونه او خپل هغه مبارک ورونه قربان کړل چې هغه د مونږه داسې د ولس افتخار و. بیا هم زه د دغې ویاړمنې فتح مبارکي هغه اتل مجاهد او هغه د سنګر مجاهد ته وایم چې ټول عمرونه یې په سنګرونو کې تېر کړل، لوږې او تندې تېرې کړې، تکلیفونه او مصیبتونه یې تېر کړل او د خلکو پیغرونه او تهمتونه یې په ځان باندې ومنل. خو نن الحمدلله هغه خپل مقصد ته ورسېدل. هغه مجاهد ته هم زه د ویاړمنې فتحې مبارکي وایم. او په آخر کې نړۍ ته او کفارو ته د یو پیغام ورکوم او د یو خبر ورته کوم چې ګورئ تاسې د مونږ په غیرتمن ولس باندې ډېره خوري او ډېره مشقتونه مو وکړل، خو دغه د په دې مقام کې تاسې وګورئ چې د مونږ د ملي اردو عسکر هم موجود دي، پولیس هم موجود دي، د هر ورګان خلک موجود دي. ای کفارو مونږ سره جدا کړو که نه مو کړو جدا، ټول په دې باندې شاهد دی چې نه مو کړو جدا. مونږ ولس او مونږ د افغانستان خلک به انشاءالله په ټول عمر سره جدا نه شو او نه جدا کېدونکي یو. وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د هېوادوالو د دې عظیمې فتح او ازادۍ مبارکي ټولو هېوادوالو ته، خاص کر د هغو شهداو ورثاو ته چې یا یې د خپلو نیزبینو شهداو مخ نه ولیدلی او یا یې په بند تابوت کې د سو غوښو دیدار کړی و. هغو برو میندو ته، هغو دردېدلو پلارانو ته خاص کر مبارکي وایو. الله رب العزت نه سوال کوو چې د دوی د عظیم قربانۍ په خپل عظیم دربار کې قبولې کړي او د یوه شرعي نظام دپاره یې ذریعه او واسطه وګرځوي. ثانیاً په خپل ولس باندې غږ کوو چې ای ولسه، شل کاله د اشغال د خاتمې او په دې پاکه خاوره باندې د یو شرعي نظام دپاره انتهایی زیاتې قربانۍ وشوې.
نو لطفاً چې غفلت ونه کوي د شرعي نظام دپاره ځوانان سپین ږیري علماء کرام ټول په یو ځای مټې راپورته کوي تر څو د شهداو ارمانونه پوره شي تر څو د هغه ځورېدلي ولس چې 40 کاله د دې هدف دپاره قربانۍ ورکړي دي هغه هدف هم لاسته راوړی وي الله رب العزت دې دغه ټولو مسلمانانو قربانۍ قبولې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم حاضرینو، د افغانستان د خپلواکۍ د ازادۍ د مبین فتح ټول عالم اسلام ته د افغانستان فداء او غیور مجاهد ملت ته بلکې هغه شهداو ته چې په دغه لار کې خپل سرونه قربان کړي دي، هغه یتیمانو ته چې پلران یې قربان شوي دي، هغه کونډو ته چې خاوندان یې قربان شوي دي، د دغه لوی عظیم فتح د دغه لوی ازادۍ مبارکي وایو. الله جل جلاله دې ټولو ته مبارکباد وګرځوي. عزیزانو، ډېره شکریا د هغو ملګرو هغو مجاهدینو الله جل جلاله دې هغوی ته مبارکي او غازیانو ته چې د وطن په غرو او راغو کې وړاګونو کې تکلیفونه وکړل، ستونزې وکړې، هلې ځلې وکړې، قربانۍ ورکړې او تکلیفونه یې برداشت کړه. د خپلو مټو په زور باندې د الله په نصرت سره د دنیا هغه لوی ښماره څمله وه چې په دنیا کې هغې ته چا په تنګ نه شو ورکتلی. لله الحمد، نن یو ځل بیا د خوشحالۍ هغه ورځ منځو چې د امریکې د سوپر طاقت او د نړۍ د کفارو هغه لوی پاور چې کوم دی د علماء کرامو مجاهدینو په رهنمایۍ باندې دغو زلمیانو رانسکور که د دغه مبارکۍ د اسلامي امارت ټولو مشرانو، خاص کر مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد او شهید امیر المؤمنین اختر محمد منصور رحمت الله علیه او ورسره نورو مشرانو ته د دې لوی فتح مبارکي وایو او ټول د افغانستان ملت ته د دې مبارکي وایو. د ملګرو انځولو سپینګیریو ځوانانو کشرانو نه خواست کوو، درخواست کوو چې د اسلامي نظام په نفاذ کې د اسلامي شریعت په نفاذ کې د هغې په تطبیق کې په هغې په عمل کې د هغې په ساتنه کې ټول مسلمان ملت په دې کې همکاري وکړي. د دې عظیمې فتح مبارکي تاسو ته وړاندې کوو. د دې عظیمې فتح مبارکي د هغه شهید ته وړاندې کوو، هغه فدایي مجاهد ته وړاندې کوو چې هغه خپل نازک بدن د دین لپاره ټوټې ټوټې کو. ای شهیده، ای هغه تنکي فدایي ځوانه چې تا د دین په خاطر باندې خپل ځان ټوټې ټوټې کړو، تا ته اوس د افغانستان د بشپړ ازادۍ مبارکي وړاندې کوو. افغانستان بشپړ آزاد شو، ناټو د افغانستان نه ننوتله، تا ته مبارکي وایو، هغه کونډې ته مبارکي وایو چې د هغې خاوند د الله جل جلاله د دین دپاره خپل ځان ټوټې ټوټې کړو. هغه بندي ته مبارکي وایو چې هغې د اسلام لپاره زندان ته ځانونه ورسول او د هغوی غوښې په هتکړیو سلاړې هغوی ته مبارکي وایو او د افغانستان مظلوم ولس ته مبارکي وایو. مبارک مو شه، بیا مبارکي درته وایو. انشاء الله تعالی افغانستان غیور بچیان لري، ټولې نړۍ ته وایو، ناټو ته وایو چې افغانستان ته بیا په سپک نظر ونه ګورئ. افغانستان داسې بچي لري که چېرته بیا ورته راشئ همدغسې فدایان اوس هم لري، بیا خپل ځانونه ټوټې ټوټې کړي او تاسو ته به د خپلو سرونو خپلو کوپړیو کې تاسو به ټوټې ټوټې کړي او تاسو ته به شکست درکړي او رسوا به مې کړي. صدق الله العظیم. د هغې غاصب امریکا او د هغې سره ملګرو 48 مملکتونو او ورسره کورنیو غلامانو جنازې ووتې او لله الحمد دغه پاک ملت چې دوی د کفر په 100 قسمه کثافاتو لړلی وو، لله الحمد نن یې د پاکېدلو لومړۍ ورځ ده. لله الحمد چې موږ تاسې په دې محفل کې د امریکا آخري جنازه وینو چې ووته د ابد دپاره د خدای تعالی په خاورو ننباسي. الله دې ټول کفار په خپل قهر و غضب باندې گرفتار کړي. الله دې بیا دوی ته دا توان نه ورکوي چې د مسلمانانو په ضد راپاڅېږي او د مسلمانو د اسلامي او
اسلامي قوانینو مخه نیسي او اسلامي نظام خرابوي. الله دې ټول ملکونه د دوی د دې کثافاتو نه پاک کړي. الله دې د ټولو اسلامي هېوادونو اوسېدونکو ته غیرت ورپورته کړي چې دغه کثافات له خپلو مملکتونو نه وباسي او صحیح ښکلی اسلامي نظام جوړ کړي. مبارک شه ومینا درته وایم خپلواکي دې مبارک شه ومینا درته وایم خپلواکي دې مبارک شه زما مظلوم ولسه ازادي دې مبارک شه ومینا درته وایم خپلواکي دې مبارک شه ومینا درته وایم خپلواکي دې مبارک شه. की आजादी पेगड़ी दी पुस्पिनो मळवंदुनु वरी की आजादी थोड़ हका तू की नेस्तवरा बुत करीची दावा औ सरगर्म इस्तिकलाल कुनो मुश्तबह किसा व मामिला गणी खतीब दी बुकिन बर उस्तादान दी कुवन जय व मुदारिसु की रदी वजी फफार मजनून तदरिश برادر د زنده‌باد وي دلور د زنده‌باد وي پګړۍ د ستنګزي نټو ته خوب ور خرم کړای مولا محمد نبی لکه نختر د زنده‌باد وي او رتبه د مرشلې ترنه استوا چولې رتبه د مرشلې ترنه استوا چولې زمرای مولا فضل دی داسې نر د زنده‌باد وي د عمر نه کم دی زکوت په د فرزو دی انس حقنی هم لکه سپین غر د زنده‌باد وي د عمر نه کم دی زکوت په د فرزو دی انس حقنی هم لکه سپین غر د زنده‌باد وي شیخ عبدالحکیم او خیر الله دی لکه ستوري ډاکټر محمد نعیم غوندې ډاکټر د زنده‌باد وي. نعره تکبیر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. محترم مراسم شروع کیږي مهرباني وکړئ ولا کسان خپل ځای باندې کېږي دې مراسم له خپل ځای باندې کېږي. داکون گاڑی کی سترانہ شروع ہے مہربانی وقتی داکرانہ بند رکھو داکون گاڑی کی سترانہ شروع ہے داکرانہ بند رکھو ترچو دادی مگا آواز پر خلق ہے مبارک آیتون سر فارسی دیر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عاشق اللہ سے بیا ہمراہ نعرہ سر بدرگا کوئی نعرہ تکبیر وآياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. سبيلنا نعرة تكبير أفغانستان إسلامي مرض أفغانستان إسلامي مرض نعرة تكبير أمريكا وبريطانيا محترم مراسم شروع کیږي مهرباني وکړئ ولا کسان خپل ځای باندې کېږي دې مراسم له خپل ځای باندې کېږي.
वैक्यूम गाड़ी किसी तरह शुरू में मेरा मैंने उसकी दस्ताना बंद की वैक्यूम गाड़ी किसी तरह शुरू में दस्ताना बंद की परसों बाजी में गावस तो हल कर